إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، زمنګ د بیان عنوان دی دا زمنګ رب دی. دا عنوان به کې دیش ناشنای دا زمنګ رب دی، دا زمنګ رب تعظیم دی، دی طاقت دی، دی قدرت دی. زه د په الله باندې قسم خورم چې دا موضوع پرون زما په دماغ کې راغلی و چې زه به په دې موضوع باندې خبرې کوم. بیا زه د دې موضوع دپاره نقاط جمع کوم. د هر عالم هر داعي نقاط جمع کوي چې دا اهم نقاط دي، په دې باندې به خبره کیږي. کله نه چې ما دا نقاط جمع کول شروع کړي دي او دې موضوع ته زه په اول ډېر سخت خوشحاله وم، خو پتہ نشي एकदम دا جبه مې درنه شوې ده او بس یو دغه اونته کې په انسان باندې وشي، دا رعب اونته کې په انسان باندې راشي. زه ته په الله باندې قسم وخورم او زما دا حالت د پرون د شپې نه وخت زه کېناستم او ما د نقاط جمع کول دا وخت نه بس سوچ کې شم چې لکه رب العالمین مبارک و سویت انسان خو نه دی چې دا مبارک خبرې وکم، پیغمبر نه چې دا مبارک خبرې وکم، صحابي نه چې دا مبارک خبرې وکم، یو عالم نه چې دا مبارک خبرې وکم. رب العالمین دی. والله چې زه د هغه وخت نه د اوسه پورې اوس هم زما طبیعت یو بس یو رعب دی، لکه زه چې اول پیر بیان کو. الحمدلله په دې بیانونو کې په دې کې څه تجربه زموږ شته، خو نن ماته داسې ښکاري لکه زه چې اول پیر بیان کوم. دا صرف د دې راسي چې د الله سبحانه وتعالی د دې نوم یو رعب دی، صرف د هغه د دې نوم دومره زور دی، الله. نه دا رب زمونږ څه صفات لري، د ده څنګه طاقت دی، څنګه قدرت دی، د دې د پیژنګلو دپاره زه به صرف محض اشارې کوم بعض خبرو ته، او دا د نه منلو خبره ده چې یو سړی به د الله ټول صفات او د هغه داسې تعریف وکړي لکه څنګه چې پکار دی. الله سبحانه وتعالی چې ځان څومره پیژني دومره څوک نه پیژني. بیا هغه چې څومره ځان پیژني نو د هغې نه څه نه څه موږ ته ښوولي دي، څومره چې زموږ عقل پې کار کوي. د هغه دومره عظمت دی چې هغه ټولې ګوره موږ ته نه دی بیان کړی، که هغه ټولې بیان کړی او زموږ د عقل زموږ د بدن دغې طاقت نه لري. د الله سبحانه وتعالی موږ ته په دې خپل کتاب کې د رسول صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې بعض صفات، بعض نومونه، بعض کارونه، بعض خبرې موږ ته ښوولي چې د انسانانو ته پته ولګي چې د دوی رب څومره عظیم رب دی. نور د الله پوره عظمت، د هغه پوره صفات، پوره نومونه، د هغه پوره مقام، د هغه پوره قدر، دا څوک پیژني؟ یو الله سبحانه وتعالی پیژني. دومره عظیم رب دی. د دې رب مبارک به نن لږې خبرې وکړو. او زه دا وایم چې کوم سړی خپل رب نه پیژني نو آخر دې څه پیژني؟ چې کوم سړی خپل رب نه پیژني آخر دې څه پیژني؟
چې یو سړي رب ونه پیژندو د ده مبارکي ماته دا مو چې دا ډاکټر دی په تندر دی ورګي چې ډاکټري چې خپل رب نه پیژني د ده مبارکي ماته دا مو چې دا انجینیر دی د ده مبارکي ماته دا مو چې دا مالدار دی د ده مبارکي ماته دا مو چې د خان دی او ملک دی چې سړی خپل رب نه پیژني دی خو زناور دی د دې سره سدي دا زناور خپل رب پیژني زناور نه سروي دوی خپل رب پیژني ان شاء الله خبر برای شي مخکې دا اوچت علم دی خپل رب پیژنده او چې د چانه دا حقیقت او دا علم پاتې شو نو د دنه هر څه پاتې شو او چې کله دی الله پیژندو او بیا دې دغه امر پیژندو نه دغه د پر بتزان بیا خوري کې خدای په خبره به عمل کې ولی ځکه چې تعال ته اچھا چې امر کړی دغه پیژني اوس مونږه يهودي راشي یا نصراني راشي او دا کتاب راوړي زموږ د قران راوړي او دا وایي هیڅ اثر به نه کوي او چې کله مؤمن راشي موحد راشي او دا کتاب وایي نه باغ باندې غونه ذکر شي او یو بل قسم حالات پر راشي ولي ځکه چې هغه ته پته ده چې دا امر چې څوک کوي د رب العالمین دی او دې بل ته پته نشته چې دا څوک دی چې کله ته خپل رب وپیژندو او بیا دې دا امر وپیژندو چې هغه دې سی وي وکي او وی چې دې دا کار مکوي نه ته بیا خپل رب دې صحیح پیژندلې نه بیا به ته پاږي کې ځان خوري کې خو په شرط د دې کې ته د خپل رب پیژندلې بهر مثال کې بورډ ولګي ولله المثل الاعلى دا خاصه مخلوقاتو خبره که بهر پر دیوال باندې بورډ ولګي چې په دې لار باندې به څوک نه تیریږي نه په لار باندې خلک تیریږي مړه در کوه دا د پلان روډ دیس چې به روډ دې څوک نه تیریږي زبې لګیاوي به بل یو کس راغی هغه دا وایي چې د ملک باچا وایي چې په دې لار به څوک نه تیریږي نه څوک به تیر نشي ولی ځکه چې هغه امیر و پیژندو چا چې امر کړی دی یوسف ورته خپل رب نه پیژندلې دا هغه ورته دغه په احکام باندې صحیح عمل نشي کولای دا هغه ورته دغه د مخالفت نه ځان صحیح نشي ساتلې او ځکه دا خبره ویل کیږي وې دې ته مګوره چې دا ګناه وړه ده او غټه ده بلکې دې ته ګوره د څومره عظیم ذات نافرمانی کوي لکه اوس وړه غونته کې ګناه ده معمولی وړه ګناه یو مؤمن نه کوي ولې نه کوي دا وړه ګناه ده هغه ګناه پرې ده وړه ده که غټه ده خو چا چې راته ویلي چې مې کو هغه ډېر غټ دی او یو ریم سړی دی چې غټ ګناونه کوي وړه خو پرې ده هغه ګناونه چې هغه بالکل انسان د اسلام نه خارج کوي هغه هم کوي ولې ځکه چې د پته نشتی هغه څوک دی نه پیژني چې ویلي چې دا ګناه مکوئ دا یو خبره ځان سره یاد ساتئ ملائکو د خپل رب پیژندلې کوم چې الله سبحانه وتعالى سره دي نو داغه په باره کې دا راځي چې هغه د خپل رب تعظیم کوي پاکي وي داغه په عبادت باندې ستړي کیږي نه الله سبحانه وتعالى په قران کې سي ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون او څوک چې د الله سره دي کوم ملائکه چې د الله سره خوا کوي هغه د الله په عبادتونو باندې نستړي کیږي يسبحون الليل والنهار لا يفترون سحر ما خام هغه د الله سبحانه وتعالى پاکي وي خو ستړي کیږي نه سوال ولې نستړي کیږي ځکه چې الله یې پیژندلې دی زبو بندګي ستړي شم ته ستړي شي موږ نه پیژندل الله او کوم پیژندل موږ به دا ویلم نه چې ستړي شو هم پیژندل نه ملائکه پیژندل دغه حال بلکې دې ته وګوره الله سبحانه وتعالى په خپل وی بل عباد مکرمون دا زما ډیر اوچت بندگان دي ملائکه بارک الله صفته ولکړه لا يسبقونه بالقول دوی د الله نه مخکې کی وهم بامره يعملون او الله چې سوي دوی په عمل کې دا صفته رسول کوي دول الله سبحانه وتعالى کی خو الله دغه خلکو بارک سوي وهم من خشيته مشفقون او بیا الله دوی زمانه ډیر زیات یری دومره صفته الله سبحانه وتعالى کړي
د دې صفت چې دوی حقدار دي پوه شي دوی د الله نه ډېر یېري الله پیژندل څومره چې خپل رب پیژني دومره به یېري څومره چې خپل رب پیژني دومره به قدر کې څومره چې خپل رب پیژني دومره به طاقت نږدې کېدو کوشش کې او چې څومره نه پیژني دومره به لري والعیاذ بالله او چې یو سړی د الله نه لري شو نو دا څه شی شو چې یو سړی د خپل خالق نه لري شو دې څه پاتې شو تاسو څه ښکاري دی د دې څه قدر او قیمت شته دی هیڅ شی نه دی هیڅ شی نه دی دا دومره اوچت مقام چې ستا دی ګوره دا صرف په دې دی او صرف په دې به جوړېږي چې ته د خپل رب ته نږدې شي او دی وپېژنې او چې هغه ته نږدې نه شو هغه دې ونه پېژنو نو به ته هېڅ هم نه ګورې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله خبره کوي وایي د انسان کمال په دې کې دی چې الله وپېژني ولې کمال ولې په دې کې دی وایي ځکه چې د هغه پورې د کمال درجې ته نشي رسېدی چې څو پورې د الله سره مینه نه کړي محبت نه کړي او د الله سره د محبت د هغه وخت پورې نشي کولی چې څو پورې پیژندلی نه پوره نو چې کله دې وپېژندو نو ته ورسره محبت کې د هغه هره خبره به منې کمې خبرې نه چې منع کړې د هغې نه به لرې نو ته به د کمال درجې ته ورسې اوچت بنده به دنه جوړ شي د الله په ملګرو کې به شي وی ثم فی الاخرة او بیا شیخ الاسلام تیمیه سوی وی په دنیا کې خدا اوچت بنده د خپل ژوند تیر کی په دې کې چې د الله سبحانه تعالی سره محبت کی او په آخرت کې بیا ویني چې بیا خونه لري د الله سبحانه تعالی د لیدونه دواړه طرفونه ته وګوره په اوله کې د ژوند تیر کی په دې طریقه باندې مینه محبت د رب العالمین سره په آخرت کې دغه ثمره رب العالمین ته وګوري او دا ګوره وړه خبره نه رب العالمین ته کته مخکې تاسو ویسو خبرې روانې چې تاسو وورئ که نه او دا زه چې کومې خبرې کوم دا د الله سبحانه وتعالی په صفاتو کې د هغه په قدرت کې ذره برابر هم نه دي ګوره زه چې کومې خبرې کوم ذرې برابر خبرې هم دا نه دي ګورئ هسې یو څو خبرې هم په تادې کې را جمع کړي دي چې اشاره کوو دې ته چې ای مسلمانه زړه ژوندی که خپل رب وپېژنه او که څوک زمونږ نه تپوس کوي چې ستاسو رب نه مونږ وایو دا زمونږ رب دی امام ابن القیم رحمه الله وایي که ته دا غواړې چې ژوند دې ښکلی او ژوند دې خوشحالی او فرح او سرور د باندې همیشه وي نو الله سبحانه تعالی وپېژنه او د الله سره د میلاوېدو شوق په زړه کې ساته زه تاسو ته تپوس کوم او جواب به خپل ځان به خپله ورکوئ ستا په زړه کې د الله سره میلاوېدو شوق شته او که نه مؤمن مرګ ته ګوره په دې عقله خوشحالی چې زه به ملاقات ته چا سره کوم زه به د رب العالمین سره کوم ولې دې ملاقات ته دومره خوشحاله ځکه چې پیژني ولله المثل الاعلى خو که ته اوس ما ته وایي چې پلاني پسې ځو زه به تا نه چې ما پلاني پسې څه کوې بیا به چېرته لاړ شو زه مشغول یم خوب رانغلی ستړی یم او خپل خوب به وکړم روټۍ به وخورم تا راته به ووایي نه اچھا په سیزو هغه ډېر غټ عالم دی ګورې کوم عالم دی هغه پلانې عالم دی د سعودي عرب مشهور عالم یا د پاکستان یا د بل ملک هغه پلانې زه سیزو بیا نه مله خوب راځي بیا نه ستړی یم نه مې ډوډۍ ته زړه کېږي ولې ځکه چې چا سره چې میلاوېږم هغه مې وپېژندو چې دا پلانې دی چې ته څومره خپل رب پېژنې دومره به ستا په زړه کې شوق وي د هغه سره د میلاوېدو چې د هغه سره میلاو شي نو دا امام ابن قیم رحمه الله دا خبره کوي چې که ته ژوند خوشحاله غواړې نه الله وپېژنه هغه سره د میلاوېدو شوق په زړه کې ساته او وایي که الله دې ونه پېژندو نو په ژوند کې به دې ټول غمونه سوچونه فکرونه مصیبتونه دا ټول به پکې دننه وي ښه الله سبحانه وتعالی د پېژندو دپاره دو دروازې دي په دې دوو دروازو باندې چې ته ننوځې نو الله سبحانه وتعالی به وپېژني اولنۍ دروازه ده التدبر في كتاب الله الله سبحانه وتعالى په قرآن کې سوچ کوله په قرآن کې الله سبحانه وتعالى خپل ځان مبارک ډېرې خبرې کړي په دې کې چې ته سوچ وکړې نو الله به وپېژني دا یو دروازه ده او زه راځم هغه بعض ایتونو له بعض نښو له خو داسې تا ته په اختصار سره هغه دوه طریقې ښیم دویمه طریقه ده النظر في مخلوقات الله د الله سبحانه وتعالى په مخلوقاتو کې نظر چورلول اسې دي چې نه دې چورلې هر مخلوق سره به ودرېږي
سوچ بکې نو ته د الله سبحانه وتعالی عظمت ښکاره شي. په دې دوو طریقو کې موږ د الله سبحانه وتعالی عظمت، وحدانیت، ربوبیت، الوهیت، دغه نومونه صفاتونه د هر څه موږ ته په دې کې ملوي. او که د الله سبحانه وتعالی په کتاب کې سوچ کو نو شرطین د تداوی ما ته د قرآن به ته اوچت کې ځان سره به دې ویسي، د اسمانونو کې به دې وګرځي، بیا به دې سرتاو کې په دې ځمکه به دې وګرځي او یو اوږد چکر بدل درکې. خو په شرط د دې چې دې قرآن کې سوچ کې چې دې قرآن کې دې سوچ کو دا قرآن به ته د ځان سره ویسي، د اوږد چکر به باندې ولګي، اسمانونو ته به دې وخېږي، بیا به نور مخلوقات وګرځي، یو ښکلی سفر او چکر به وویته. په دې قرآن کې چې کله ته سوچ کو دا به ته په یو اوږد چکر باندې په یو ښکلی سفر به دې بوځي، ډېر خوندور سفر به او په هغې کې به تا ته عجیبه اسرار راښکاره شي، پټې پټې خبرې، او د زړه نه به دا خبره غیر اختیاري وځي. اإله مع الله، آیا د الله سره بل الله شتي؟ الله وایي په دې سفر کې چې ته ګرځې که نه په زړه کې به د الله دا خبر راځي، د الله سره بل اله شتي؟ تعالی الله عما یشرکون. الله پاتې دې خبره ده چې دا خوږې خبرې د هغه دي، دا سفر ته وکړې په دې قرآن کې دا سوچ وکړې نه ستا د زړه نه به دا آیت راوځي. دا رحله دا سفر به لږ اوږه دي خو دومره ده چې ډېر خوږ سفر به وي، ډېر خوند به تاله درکړي. دا خو قرآن په باره کې شو. دویمه دروازه موږ څه ووایي؟ د الله سبحانه وتعالی په مخلوقاتو کې سوچ کول. د الله سبحانه وتعالی د کائنات نه دی، د دنیا دا یو کتاب دی. وایي زه دا کومه خبره وکړم چې دې ته وګوره، دې ته وګوره، دې ته وګوره، دې ته وګوره، دا یو کتاب دی. وایي په قرآن کې خو به ته ماته دا وایي چې شیخ صاحب ما له قرآن ویل نه راځي، خو دا کتاب هر چا له ویل ورځي. په قرآن کې به ته ماته دا وایي چې شیخ صاحب ما له ترجمه نه راځي، خو د دې کتاب ترجمې ته ضرورت نشته. الله سبحانه وتعالی د کائنات نه هیڅ کلاو کتاب پروت دی او الله وی ګورئ پکې او ما وپېژنئ. د دې کتاب مطالعه عامم کوي او عالم هم کوي او مالدار او غریب هم کوي، او که څوک په یو جونګړه کې اوسېږي هغه هم ګوري، او که څوک په قصر کې اوسېږي او په غټ غټو محلاتو کې اوسېږي هغه هم وي. نو بیا زه چې ځو په دې رحله باندې او زه به د ځان سره لږ ساعت له وځم او ته به ووینې دا په دې خبره ته زه قسم خورم او قسم ده ته په دې خورم ځکه چې ما ته پته ده چې زما د رب په باره کې خبرې نو کېدی نشي چې دغه خبرې چا له خوند ورنه کړي او کېدی نشي چې دا خبرې په چا باندې اثر ونه کړي. په لنډ سفر باندې بوزم یو څو منټوله چې ته ووینې، تا ته معلوم شي او ته واورې چې ستا رب څوک دی، د هغه څه صفات دي، د هغه څومره قدرت او څومره طاقت دی. دا بدنونه به زموږ په دې باندې خوري شي او الله ته به ووایي چې الله ستا په صفت باندې موږ نه مړېږو، موږ نور څه ووایو الله ستا په صفت کې موږ نور نه مړېږو، که دا بدنونه په دې باندې خوري شي. یو پیر بعض علما را جمع شو او دې ټولو دا یو بل ته ووایي چې راځي د الله سبحانه وتعالی په قدرت باندې په طاقت باندې به یو دلیل خایو. هر یو کس یو دلیل خو چې وګوري د پلاني مخلوق ته، وګوري د پلاني مخلوق ته، دا وګوري د الله په قدرت باندې دلیل دی، دا وګوري د الله په طاقت باندې دلیل دی، دا د الله په عظمت باندې دلیل دی. دوی په منځ کې یو نیک انسان ناس او غریب او فقیرو، نو دې کسانو ته دا اوربن کې دې کسانو ته څه وایي؟ ته مو چې دلیل مونږ ته وښایه. ماذا لديك أيها الغريب؟ ناشنا کسا، ناشنا کس ناس غریب او فقیرو، یعنی مالنا فقیرو. نو دغه ځوان لږ غلی شو او د اسمان ته وکتو او د سترګې به کې داسې تاو راتاو کړې او بیا هغو ته وکتو نو هغو ته یې څه وی؟ وی د الله عظمت ښکاري په کوم ځای کې نه چې زه تاسو ته ښکاره کړم، د الله د قدرت دلیل په کوم ځای کې نشته چې زه تاسو ته بعضې کې وښیم. تاسو ولې زمانه تپوس کوئ؟ خو هر ځای کې د الله قدرت دی. کوم ځای ته چې ګورې د الله طاقت دی، ګوره کوم ځای ته چې ګورې د الله قدرت دی، د الله عظمت دی. نو زه به تاسو له په دې کې څه دلیل درکړم چې دې دلیل ته وګوره، دې مخلوق ته وګوره، د یو
عجیبه جواب غور کړ. په قرآن او حدیثونو کې دي چې ډېر دلایل راغلي دي او دي چې ډېرې خبرې راغلي دي چې د هغې نه د الله سبحانه وتعالی عظمت راښکاره کېږي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث دی، وی جاء حبر من الاحبار الى النبي صلی الله علیه وسلم. رسول الله پسې د یهودو په علماو کې یو عالم راغی، فقال یا محمد، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته آواز وکړو، انا نجد ان الله يجعل السماوات على اصبع. موږ په خپل کتابونو کې دا خبره لیدلې چې الله سبحانه وتعالی به دا ټول اسمانونه په یو ګوته کې تاو کړي، والارضین على اصبع، او د ځمکې په یو بله ګوته کې، والشجر على اصبع، او د ونې په یو ګوته کې، والماء والثرى على اصبع، او د ځمکه خاورې او اوبه دا به الله سبحانه وتعالی په یو ګوته کې، وسائر الخلائق على اصبع، او باقي چې څومره مخلوقات دي دا ټول په یو ګوته کې راتاو کړي. فيقول نبي بداوي انا الملك، زباچاي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم دا د دې خبرې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په خندا شو تر دې چې دا غاښونه ښکاره شو. دا د دې لپاره چې د دې خبرې تصدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړو، او بیا د قرآن نه یو آیت رسول صلی الله علیه وسلم تلاوت کو، او آیت څه دی؟ وما قدر الله حق قدره. الله دې خلکو د الله دې قدر نه دی کړی لکه څنګه چې پکار دی. دا واضح دلیل دی چې رب العالمین چې ځان څومره پیژني دومره څوک نه پیژني. ځکه که خلکو دې پیژندې څنګه چې پکار نه به ول قدر هم کړی. وما قدر الله حق قدره، دا خبر الله په خپل کې وی دي خلکو د الله دې قدر ونه کو لکه څنګه چې پکارو. ډېر عظیم رب دې قدر پکارو. الله په خپل وی والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. لازمکه و ټول د الله سبحانه وتعالی په قبضه کې، او د اسمانونو به په لاس نه دي چاپېره کړي. دا رب د قدر لایق نه دی چې دومره طاقتور ذات دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم يهزهن، داسې به وړقوي، دا هر څه به داسې وړقوي. انا الملک انا الملک، زه باچا یم زه باچا یم. یو حدیث کې راځي الله به وایي چې شو هغه باچایان چې شو دنیا هغه غټ غټ خبرې کولې، مالدار خلک، ازمکو خاوندان، د ازمکو مالکان، هغه چې شو. دا یو حدیث دی زړه کې ځان سره ساته چې ستا رب دا دی دومره عظیم دی. دې انسان ته وګوره تکبر چې کوي په مخلوقاتو کې، ګوره غټ مخلوق دا انسان دی، او چت مخلوق په مخلوقاتو کې دا انسان دی. خدای انسان به ته هیڅ ښکاره نشي چې کله ته د خپل رب دا آیت ووایې. څه وایي الله؟ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. انسانان چې تاسو ته غټ ښکاري که نه، دا ګوره هیڅ نه دي، د دې نه مې غټ مخلوقات پیدا کړي دي. ځمکه اسمانونو ته وګورئ، الله وایي دا ستا رب دی. والله څه وایي؟ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ډېر خلکو ته دې خبرو پته نشته. ډېر خلک د خپل رب نه پیژني. ډېر خلک د دنیا سره مینه کوي، یا که دیندار نه، هغه دینداري هم څه داسې دینداري چې دی به په دې دین کې په یو عمل باندې میني، او هغې له به یې زور ورکړی، او کوم چې د دین بنیاد دی توحید الله پیژندل، هغې نه به دی لري. دې ته وګورئ چې الله سبحانه وتعالی د ځمکې او اسمانونه پیدا کړي دي په څو ورځو کې؟ په شپږو ورځو کې. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام. الله اکبر. په شپږو ورځو کې زمونږ رب اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي، او به یو خوږه خبره مخکې کوي، وما مسنا من لغوب،
او ستړی شوی پې نه یم ګوره وي څه عظمت دی دی الله څه طاقت دی عجیبه طاقت دی عجیبه قدرت دی په شپږو ورځو کې ځمکې او اسمانونه ټول پیدا کول او بیا وایي ستړی پې نه یم ګورې دا ستا رب دی په دې سلفو کې د چا نه چا تپوس وکړو وی د الله د عظمت مبارک راته څه ووایه که نه هغه ورته دا خو ته ډېره داسې مسلې تپوس وکړو چې ډېر جواب خو ډېر اوږد دی او موږ د الله عظمت پوره کوم ځای کې بیانولی شو خو زه به ته یو خبره وکړم وایي ته د هغه چا په باره کې څه وایې چې د هغه په دې بندګانو کې یو بنده دی او د هغه نوم دی جبریل او د هغه 600 وزرې دي او په دې 600 وزرو کې چې 2 وزرې دي چې خوري کې نو ټوله دنیا پې پټوي دا څنګه جواب دی وایي د هغه رب عظمت په باره کې ته څه وایې چې د هغه ډېر شی مخلوقات دي او په دې ډېر شی مخلوقاتو کې یو مخلوق یو بنده جبریل علیه السلام د هغه 600 وزرې په دې 600 کې صرف 2 وزرې چې خوري کې نو د دنیا پې بالکل بندوي مشرق او مغرب به ته نه ښکاري دومره طاقتور ذات دی دومره عظیم رب دی زمونږ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه الله سبحانه وتعالى په قرآن کې به یو ذکر وي فغیر دین الله یبغون ای دا خلق د الله د دین نه بل دین غواړي وله اسلم من في السماوات ومن في الارض طوعا وكرها او په اسمانونو کې چې څوک دی او په ځمکه کې چې څوک دی د ټولو غاړه یې ښودې د رب العالمین ته نو په دې ځمکه کې ولې کافران نشته څه نو بیا څنګه الله دا خبره کوي د دې مطلب دا نه دی د الله بندگی په 2 طریقو کېږي یو په شوق سره په مینه محبت سره کوم چې مسلمانان کوي یو که په مینه محبت او په شوق نه کوي خو الله یې پې کوي طاقتور باچا دی کافران دي یهود او نصارا دي دا ټول د الله د طاقت او د باچایي لاندې په دوی کې یو غټ ساینسدان یو غټ سړی چې مرګ پرې راشي منع کولی شي نشي حق الله ته غاړه یې ښودې ده د دوی په دې ملکونو باندې چې کله طوفان او سیلاب او زلزله راشي منع کولی شي نشي که د الله بندګي نه کوي خو الله به یې د باندې کوي کوم زورور باچا دی اوس کله مسلمانانو ویل چې موږ د الله منو موږ الله ته غاړه ښودو کافران وایي چې نه الله وایي نه دومره عظیم رب دی وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها الله وایي که خوښه او که بدې شي خو دی به زما د طاقت او زما د باچایي لاندې وي که دا خبره خوښه ده او که دا خبره بدې شي رب العالمین د خپل ځان مبارکي څه خوږه خبره کوي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله وی زمانه ګوره څوک تپوس نشي کولای چې دا کار ته ولي کې د سرب دی پته غریبی راوستي دا پتا باندې مصیبتونه راولي پته مسلې راوستي دا تپوس مجال زمونږ نشي چې موږ وکړو چې الله ولي دا کار کړی الله وی تاسو نو ګوره تپوس کومه زه تاسو نو د هرې خبرې تپوس کوم ولې هم دې کړي او دا ولې نه دي کړي خو زمانه وي څوک تپوس نشي کولای الله سبحانه وتعالی دا هغه قوم خبر وکړه کوم قوم چې هغه اوخاله کړو د صالح علیه السلام قوم الله وی فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها الله وی د دوی د دې ګناه د لاسه ما په دوی باندې عذاب راوسون د شي بالکل دا کیله او د هرڅه مولا شي برابر کړو تباہ او برباد وکړو دغه نه ډېر خوږه خبره زمونږ د عرب کیسه وي ولا يخاف عقباها او د نتیجې نه ګورې نه یریږم چې ټول کیله ما تباہ کو چې ټول کیله ما تباہ کو دا بس کی الله ویني نه دغه نه زنه یریږم د دین خو هغه څوک یریږي چې کمزوري رب العالمین ګورې د دین نه یریږي او کومنګ ختم کی ټول په یو ځبن د دنیا بالکل ختمه کیو سپروای نشتی ور حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی تاسو ټول به د قیامت پر ورځ الله تعالی جمع کیږي ټول دا اول نه د اخره پورې به رسول الله سوی او الله به درته ګوریم نه سپروا به هم نه دي مخلوقات باندې څومره غټ مصیبت
سره د پیغمبرانو سره د نیکانو خلکو څومره غټ حل به جوړي 50,000 کاله به خلک ولاړي رسول سموي وي د الله به وي سره سفر واني تم عظیم بچا دی ذکر سوي يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد الله وی که زو غواړم تاسو ټول به ختم کوم یو نه مخلوق پیدا کولای شم ګره نوې مخلوق به کو صفا او مخکې سوي وما ذلك على الله بعزيز او دا کار ګره ماته ګران نه دی یو مهلت ته ما ور کړې یو مهلت ما ور کړې ټیم ما ور کړې پیغمبران مې را لګلي کتابونه مې نازل کړي او خلک لګیا دي او شیطان مې پرې خو دی بس امتحان روان دی په دې میدان کې امتحان روان دی په دې دنیا کې یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله اے خلقو تاسو ټول غریبانان یې الله ته فقیران محتاج ذلیلا تاسو ټول الله ته دقه قال والله هو الغني الحميد او دا الله وي تاسو ته بالکل ضرورت نشتی او دا موري الله وي ضرورت مې ته نشتی زماره ته ضرورت نشتی که زما بندگی کوي او کنه کوي نه مال پیدا کې نه مال نقصان کې خو دا خبرم ووري زما ګوره چاته ضرورت نشتی خو بیا هم خلک زما صفت کوي دا عظیم رب دی والله هو الغني الحميد رسول الله حدیث کې سوی وی الله وی چې اې د ادم اولاده کته سو ټول دا ولنه د اخره پور ټول تقوا دار شي او نیکان شي زما بچی کی زیاتې نشي راوستي او که ټول بی دین شي ټول جهنميان شي زما بچی کی سو کمه نشي راوستي الله وی د ادم بچو تاسو ټول لغړوي ما د لباس درکړې تاسو ټول وږي وي ما د خوراک درکړې تاسو ټول بیلاری وي الله ما له هدایت درکړې اگر رب وي تاسو ټول غریبانان یې هغه قصه خو به تا اورېدلې او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها الله یې غسړې یاد کوي کوم چې وکیل باندې تیر شو دا کله دي ناس ټول ختم شو او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها ویلا دا به څنګه ژوند کې انکار نه کوي تعجب چې الله ته متقطوري ته بدر بیر جوړه د تماشه کله د زمکه چې ختمه شوی فاماته الله 100 عام سل کال الله ودو ساتو ثم بعث بپاسو او ګور د خپل رب دی طاقت او قدرت ته سل کال ود ساتلې قال كم لبثت پوسی شو سمره وخت پروت قال يوما قال لبثت يوما او بعض يوم ورزو پتنی کده ورز سیسو قال بل لبثت 100 عام سل کال پروت سل کال فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى او دي خوراک ته دې وګوره اقشن ګرم پروت دی ګوره الله اکبر سل کال یو خوراک پروت دی هغه بالکل ګرم دی خوراک لم يتسنى بمخکې دوسي وانظر الى حمارك او دي خرته دې وګوره وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس او صبر وي مونږ ته د خلکو د پاره یو آیت ګرځو چې خلک دی بیا یادې وانظر الى العظام او دې اډکو ته ګوره دې خر كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ګوره دې اډو کې څنګه جمع کیږي بیا به دغه خره روانه فلما تبين له الله چې کلمه درسخ کارک نو نور به بیا سو خداغه د خلینه دوته قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الله يغوي جاو يقينا الله بهر سمانه طاقت لري او په قرآن کې قراتي تاسو کې ډیرو ته دې مسلې پته نه خو کوم چې قرآن سره تعلق ساتي قاریان هغه ته دې پته ده په یو قرات کې دې سره راځي قال اعلم ان الله على كل شيء قدير
وی الله وتوي وی پوښ ګور الله په هر څه باندې قادر دی. د دوه قراتونو کې دا فرق دی چې دا اول کې هغه وی ما ته پته ده، په دویم کې الله وتوي پوښ وی دې خبر ځم پوک. قرآن کې وته سوال واقع موریدلی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. ابراهيم خپل رب ته ویل، ابراهيم عليه السلام ویل ته د مړي څنګه راځوند دي کی؟ قال ولم تؤمن، الله ته ویل ایمان نه لري. قال بلى یا الله ایمان ولكن ليطمئن قلبي، زموږ د ایمان خزيات شي او چې مؤمنان دي سي ګوره د الله په کارونو کې سوچ کوي چې ایمان خزياتي. الله دې سلور قال فخذ 4 من الطير، سلور مرغان روان فصرهن إليك، ټول سرونه کټکا، دغه ټول سرونه دې کټکا او به چکنی کا، د مرغان ټول چکنی کا او ګډ وړي کا او سرونه د ځان سره ونیسا او بیا دغه نس ای سلوري شي تقسیم کا او هر حصہ په یو غر باندې کېده. ثم ادعوهم بتواضع کوي ځکه ابراهيم عليه السلام متواضع کوي راځي. ثم ادعوهن ياتينك سعيا، منډه به بسویرا بشوس چې هغه څنګه چلو کو د رب العالمین طاقت ته ګوره چې دغه هر مرغه خپل سر له واپس راغی. خو بیا ته الله سوی واعلم ان الله عزيز حكيم، او په دې خبره ګوره ویزان پوه کړه چې الله طاقت ور دی او ډېر حکمت والا دی. په دې ویزان پوه د الله سبحانه وتعالى په کوم مخلوقاتو کې چې سوچ کې هغه ډېری یو انسان لري زیته بوزي لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل. خو زه ورته یو څو خبرې را نقل کوم په کې سوچ وکړه. ته د شپې ودکې که نه ودکې بلکې زمونږ نیم ژوند په خوب کې وړي. تا چې د دې خوب کې سوچ کړی چې دا خوب الله څنګه شی پیدا کړی دی؟ وای نه سوچ دې کړی دغه زمونږ کمزورتیا ده. بیا وایي ماله عبادت خوند نه راکوي، بیا وایي زما په زړه کې د الله هغه مینه نشته. ته به د خوب کې سوچ وکړې، زه به ورته اشاره وکړم، نور دا اوږده موضوع ده. زمونږ ټول عمر په دې کې تیر شو. ستا ژوند ټول د 2 حصو نه جوړ شوی دی، ورځ او شپه. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله وی شپه مې دې لپاره پیدا کړې تاسو به آرام شئ، ورځ مې دې لپاره پیدا کړې ځان به رزق وګټئ. ها کله چې ته وده شي نو ستا د جسم چې کم اندامونه دي ظاهري او یا هغه اندامونه چې کومو کې احساسي حس والی هغه ټول څه شي ټول کار پرېږدي، ټول کار پرېږدي تر دې چې د سترګه کار پرېږدي. نو کله داسې کار پرېږدي چې انسان پې دا سترګې سره بنده کړي، او بعض کسان ګوره داسې ودی چې سترګې کولاوي. نه دې څنګه ودی ښه دی داسې پروت دی لیټونو ته ګوري وده دی سترګې کار نه کوي، هسې کولاو ده. یو سړی به ما ته وایي چې شیخ صاحب نو په دې کې ته موږ ته څه دغه ښیې؟ په دې کې زه تا ته دا ښیم چې ستا ټول هغه اندامونه چې هغه احساس لري هغه ټول کار پرېږدي سوای ستا د غوږونو نه هغه کار کوي. څومره طاقتور ذات دی. په دې جسم کې داسې فرق کول او داسې طاقت یو اندام له خاص ورکول چې ته کار کوه ته کار مه کوه، ته ودرېږه ته مه ودرېږه، ته داسې کوه ته داسې مه کوه. دا د جسم د خپل ځان نه لګیا دی. یو رب دی، یو خالق دی، دا د هغه طاقت دی. نه ته چې وده پروت یې بلکل بېغمه وده پروت، دا غوږونه ستا کار کوي چې څوک شروع کړي ته راپاسي، غوږ ستا کار کوي که نه. ډېر کسان وایي شور مه کوئ ماله به کې خوب نه راځي. نو ته خو وده شي، وده شم خو بیا رانه خوب نه راځي، مطلب دا چې ستا غوږونه کار کوي. او که په قرآن کې سوچ وکړي مالک صاحب مخکې دا چې په قرآن کې انسان سوچ وکړي ډېرې خبرې ورته معلومېږي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا ویلي دي ومن آیاته منامکم باللیل والنهار وابتغاؤکم من فضله. د الله د طاقت په نښو کې یو نښه دا ده چې تاسو د شپې وده کېږئ او د ورځې تاسو ګرځئ او ځان له رزق ګټئ. په آخره کې الله څه وایي ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. ولې الله دې کې داسې ونوي چې ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون.
لقوم یوقنون یسمعون وي خوب غوږ چې سوچ پکې کله وکړي ته چې وده شي ستا دا غوږونه کار کوي. سبحان الله. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. بیا درته دا ووایم او دې کې سوچ وکړه تا چې دوه کسان لیدلي چې یو ځای ودی لیدلي دي که نه ډېر به دې لیدلي چې دوه کسان بلکل یو ځای پراته وي دا یو باغونو کې ګرځي او خاندي را خاندي به دې خوب کې او وایي چې زه چې ته پانسېدې دا یو کله د غره نه ولېږي کله په اور کې سوځي کله چغې وایي کله څوک وایي دا څوک دی چې دا کار کوي دا کم رب دی چې دوه کسان وده دي او یو شان وده دي او یو شان انسانان دي دی په یو ځای کې لګیا دی او هغه په بل ځای کې لګیا دی. دا زمونږ رب دی. ماشوم چې د مور په خېټه کې دي ته خو تاسو ډېر سوچ کړی د ده باره کې ته عجیبه خبره وکړم دا ماشوم چې مور یې خفه کېږي دی خفه کېږي په خېټه کې او چې مور یې خوشحالېږي دی خوشحالېږي. دا کوم رب دی؟ دا څوک دی چې داسې ساتي؟ بلکې علماو د دې تجربه کړې ده ډاکټرانو چې کله دا مور کینی قرآن اوري یا درس اوري یا ورته څوک نصیحت کوي نو دا مور غلی ناست غوږ یې ښودی دې خبرې ته دیم دننه بلکل غلی په دغه ټیم کې نه ډاقېږي ځکه چې هغه وایي زما مور غلي ده دا د چا ښوولې په دې خېټه کې دننه چا وله تعلیم ورکړی دی چا وله تربیت ورکړی دا دغه زمونږ دا رب دی رب العالمین. دې ماشوم ته تاسې د سوچ کړی چې دله خوراک څوک ورکوي موږ چې کله دا ماشوم ساتو د بالغېدو پورې زمونږ بیخ بنیاد وباسي څومره م تنګ کړي مزدوریانې وله کوو ملا ماته شي او د هغو مسلې نه ختمېږي او رب العالمین نه همیشه د مور په خېټه کې ساتي خبر ته چې د جراج وله اورېدلې ده چېرته دې لیدلی چې ناجوړه شوی تبې نیولی ډاکټر له بوځي دنه الله ساتي او چې کله الله انسان له اختیار ورکړو چې صحیح ده ته ساته اوس نو انسان خو بیا ناقص دی کمزور دی نو بیا دغه هلي ده موږ چې دا ملکونه پرېښودي په دې پردي ملک کې نه شي خو دغه بچو دپاره نه شي او رب العالمین نه همیشې په خېټه کې ساتي موږ ته خبر هم نه وي رزق ورته میلاویږي سالي او دنه دا جسم ټول جوړ شي دا یو رب دی. هذا خلق الله الله وی دا هغه څه دي چې ما پیدا کړي فاروني ماذا خلق الذين من دونه نو د الله نه لو چې څه دي وایي څه پیدا کړي ما ته وښایي که نه الله وایي زه تاسو هم دا تپوس کوم د الله نه لو چې څوک دي څه پیدا کړي دي وښایي یو شی پکې وښایي زه یو شی ما ته داسې وښایي چې دا خالص انسان پیدا کړی دی وښایي یو شی دا کوم چې دی باباګانو ته پراته دي دغه قمقلانو ته وګوره الله وایي ما ته څه وښایي که نه ته خو بابا ته پروت یې خو الله وایي څه وښایي چې څه پیدا کړي دي هېڅ هم نشته. سبحان الله. بلکې ډاکټرانو دا تجربه کړې ده چې کله دا مور حرام کار کوي نو د هغې اثر په دې ماشوم باندې کېږي دا څنګه په ده باندې د اثر وشي دلیل یې په دې باندې چې یو رب شتي که نه کومه ښځه چې سګرټ څکي د هغې اثر په چا کېږي په دې ماشوم باندې کېږي او کله چې دا مور لوګی راکاږي د سګرټ ته دا ماشوم په دې خېټه کې ټوپونه وایي مور ته یو قسمه اشاره ورکوي میس که دا شیخانه دی زه دې هم تنګېږم دا څوک په دې خېټه کې دننه دا چا په وکړی دی دا هغه الله دی زمونږ هغه رب د اسمانونو ته وګوره خلق السماوات بغیر عمد ترونها الله اکبر غټ مخلوق د اسمانونو دی ستنې ورته نشته بلکې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي الذي خلق 7 سماوات طباقا په یو بل پسې واسمانونه مې پیدا کړي به ډېره خوږه خبره کوي ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت او د رحمان په دې پیدایش کې چې کوم پیدایش هغه کوي په دې کې وایي ته څه کمې زیاتې ښکاره نه شي نو بیا موږ ته وایي فرجع البصر هل ترى من فطور نو دا سترګې واړه راوړو د اسمان ته یو ځای کې پکې موږ ته چور وښایي الله وایي الله اکبر چیلنج تحدي ټول انسانان د اسمان ته ګوري یو ځای کې دې پکې دغه ښکاره کړي ځه چور
بلکې بیا دې ته دام ویلي ثم رجع البصر کرتين او بار بار د سترګې واړو یو پیر ماړو ځه کې دې چې په یو پیر کې دا وایي چې ما یو پیر وکړو پوره مې ونه کړو الله بیا وګوره ځه بیا وګوره چې څومره دې ژوند ګوره والله سوي ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير اللوی نتیجه به یو روزي سترګې به دې ستړي شي او ذلیل به راکوزي کې چا مخلوق دی دا چا دې خپل پیدا کړی د اسمان رب العالمین دی دې ځمکې ته وګوره د ځمکه دا ګوره اوچت مخلوق دی د رب العالمین خو دې ته وګوره چې الله سبحانه وتعالی دا ودرولې ده وجعل فيها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم دې ځمکه الله د غرونه میخونه والي او کدا نه یې د ځمکه الله لګو خوځي کنه د دنیا په بل طرف باندې وړي او یو کتاب دی علوم الارض القرآنيه باقي کې دا خبر را نقل لا چې د نن تقریبا 1500 کاله مخکې په چین کې یو زلزلہ راغلی و 8 سکندو لا سولا 8 سکندو لا او په هغه زلزلہ کې 4,10,000 کسان مړو 4,10,000 کسان په 8 سکند زلزلہ کې مړو څوک دی کنه رب عظیم رب دی چې وې درې نه هر څه پارام دي او چې 8 سکندې وړقې نو 4,30,000 کسان د په یو ځای باندې مړ شي په کتاب کې دا خبره ده وې د نن تقریبا 300 کاله مخکې لشبونه په پرتګال کوم ملک چې دی الته یو خار دی لشبونه وته وي او الته د یو څو سکندو د پاره الله سبحانه وتعالى لازم کې دې سره قول ولګونته کې نه په هغه زلزلہ کې 6,00,000 کسان مړو یو څو سکندو د پاره ګوره دا سوچنه کې چې منټ ګوره که منټ وړو ورسه تبای شو دا ستاسو رب طاقت ته چرته سوچ کړي په دې هوا کې د هوا د چې سوچ کړي الله سبحانه وتعالى یو عام نعمت د خلکو ور کړي ای سوچږي کې دا خرڅې دي کله خاص خلکو چې د سره هوایی دی خلکو ته خرڅي په دې باندې څومره خلکو یو بل وجلی لکه په ځمکه باندې چې وجني په ځمکه باندې خلکو څومره چلونه کو بلکې باز بګی دي سي ول عیاذ بالله او الله دې سي بغیرتوب نه موږ ساتي وي پښتنه هغه ته وي چې خزه پریدي خو ځمکه نه پریدي د بغیرتوب د الله دې موږ لري ساتي ها کدا هوا الله سبحانه وتعالى دې سي باز خلکو لور کړي وي چې باز خلکو سره هواګانی ځان لته لري چې تاسو به ساله یو شی بل شي د څومره اوچت نعمت الله سبحانه موږ راکړي ها دې مرغانو تم کتلی دې کوترو ته دې چنچنو ته د په دې هوا باندې سړي په دې هوا باندې راټینګ دي هم دغه هوا سبحان الله الله تی عذابم جوړي او الله تی نعمتوم جوړي دغه هوا چې کله پتا باندې لپاسه تور وریځ راشي نه دا هوا راشي او دا وریځ بوزي نه الوی دا غینه چې پتا باندې سره راشي قطرې د وبور راشي د سوق کې الله کې هو الله یو رب العالمین کې دا طاقت د بل چا سره نشتی په دې کې چې ته سوچ کړې په دې هوا کې چې سوچ کړې دا ګومان دې چې ته و چې او ما سوچ کړې دا د ابو سره مو چې لا اله الا الله نشتی دی بعد حقدار شوی د الله نه او څنګه دلیل پېښې چې نشتی دا دلیل نه یې ګره دا دومره طاقت ور په دریاب کې چې سوچ کړې دریاب دی وبو ته کتلی د زمکه درې شي چې دی د وبو دی ګره ها یعنی په زمکه کې سلورم حصہ ده دا وچه ده او درې حصے د وبدي د زمکه ته وګوره د غرونو ته وګوره د ونو ته وګوره د کیلو ته د خارونو ته وګوره د ټول چې راجمه کینو د وبو درې حصے جوړیږي او د دې یو حصے جوړي او طبيعت د وبو ده د طبيعت چې الله د وبو په دې وچه باندې اوچتي کړی دی ګوره او که رب العالمین امر نه او هغه نه ویل دی وبو ته چې مورزي په دې وچه باندې نزين چې دا وبو په باندې کړلې درې سي وبدي یو حصہ وچه ده او چې دا وبو پرله پاتې بږي شي دا رب العالمین طاقت ته چې دا وبې راټینګي کړي او چې را پریدي کنه لک ساتله وسو کله مخ کې زموږ په علاقو کې چې سیلاب راغلی پوخانی پولونه او ګاډي غرونه هوټلې چې څوره مخ راغلي هغه بوري یو سورج ګوري
تاسو چې الله سبحانه وتعالى د زمکې دی ټولي اوبو ته کوم چې درې حصې ده چې دې ته امر وکړي چې به دې وچه باندې ورشه سم خیال لې سکند بینه لګي د رب العالمین انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. بلکې امام ابن القیم رحمه الله وی په دې دریاب کې داسې زناور دي کل جبال داسې مې پکې دي او دې زناور پکې دي کل جبال د غرونو په شان دي. او هغه واقعا نقل کړی ده چې سکسان یو ځای ته ورغلیو ناغو د دریاب دی خواته ورغلی نو په یو ځای کې هغه یو ځای ولیدو چې دارونه اوار ځای د بدی بکینو او دلته چې دی ځان له پخلې مخلې مو کو دي شي موسم خپل دی هوا چلی نه هغه ته کیناستو او لرګي مرګي وروړو ووري ولګو چې ووري ولګو نه غلان دي چې سو هغه وړخې دغه زناورو ادو جی بناش او غل ناس وزناور او دوی بل پاسه کینه سو خپل سامان ټول کې خدا ور سره هغه وړخې چې وړخې نو دوی منډي کړي کدی وبو کې د نه دي غړ زناور دی کله او تامرو کې نو موږ دې سخت کړو یونس علی السلام الله تعالی کړو کنه دې تیر هغه به سورج دغه په خېټه کې پروت ته مې په خېټه کې انسان پروت او به دا الله طاقت ته وګوره چې دغه انسان د مې په خېټه کې ساتل لري هغه د مې په خېټه کې دنه پروت ته او د دنیا نه आवाज وکړ الله ته الله وی چری پډېری وی الله وی چری په هغه باندې یو خو د مې تیار ده بل د وبو تیار ده بل شپه ده بل وریځو تیار دا ټول تیری په هغه باندې الله وی دا غزین هغه आवाज کو فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله تپاکی ظلم زمانه شوی دی او زه ظالمانو کې ندی ملائکه بر په اسمان کې دوی چې څه کمزوره اونته کې आवाज راځي دا आवाज معلوم ښکاری خدای زینا معلومه چې کوم جن راځي دې زینا خو چې دا आवाज نه راغلی الله سبحانه وتعالى دې زمان بندره یونس مې په خېټه کې پروت دی هغه आवाज کوي الله چې کله مونږ ته आवाज وکړو د خپل عظیم رب ته ګورو کله چې مونږ ته आवाज وکړو فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله مونږ د غم نه راوښتو دغه شمږ مؤمنان د غمون نه راو بس نو چې ته د غم نه راوځي او په تابع غمونه ډیر دي نو پوښي پتا کې سي چلې سره الله سبحانه وتعالى سره به مضبوطه نه کسته دغه سره به مضبوطه د مسلې د هر څه بدله هر څه بدلغه حل کی په دې دریاب کې کته سوچ کړئ الله سبحانه وتعالى دو دریابونه چې د یو د وببه خوګي د بل د بسې دي کې ومالګي دا وتروي دا دریابونه چې د یو بل سره ملاوي شي نو دا وب په یو بل کې دنه نزي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغين لو یو بل سره ملاوي نه ګوري لیدلی به تاسو هم خپل سترګو لیدلی دیسی وبا چې د غیر رنگ سپین دی او دیسی وبا چې هغه شین رنگ ته مایلی د دغه شان یو زیروانی خدای سپین وبا د غودی رنگ چې دی ته نو ورزي او د غودی رنگ چې دی د سپینو ته نه راځي دا چا طاقت ته دا د رب العالمین طاقت ته دی میګی کوم چې ته سوچ کړی دی میګی ته کتلی میګه زموږ مخ کې شوړي وخت په کې شریک کړي لکه به سوچو کې لکه ساته مړکوي مزر او لکه به سوچو کا د کې دومره عجایبات پراته دي چې صرف په دې کې سوچو کې ته بس د رب او عظمت ښکارې شي دې څه کوي د کې یو کار دی چې په کوم ځای کې د خوراک ملو شي ناغیله نور مرګري راولي دې ته تاسو سوچ نه کړئ د انسانانو په شان نه چې سوالي جیب ته واچي په مسلمان باندې سخت یار شي د پیسې جره په الماری کې خو دې په بانک کې خو دې بس نشتی نه بس تا الله دې رحم کوي قرضو تبا کړو دا تبا کړو دا میګه زمونږ نه بده عقل غوړي خره دې چې سویني داری ګړ چې خپل کم چې دوی غسولې هغه ته ورشي ولته اعلان وکي وګورئ ته رزق پروت او زیجو ټول لاشي بیا ترتیب ته سوچ کړي زمونږ په شان نه ګوري او په دې میګو کې د یو میګي مجال نشتی چې په دې لړ کې واپس راوګرځي شرطین تاسو ماته دې سي میګي نشي خوې چې هغه په لړ کې رواني واپس راوګرځي که چا ماته خو زور انعام ورکو دې په دې لړ کې سي دي دا چا دې د الله تعلیم ورکړي د تعلیم دې چا ورکړي سکول ویلې دي
امریکا کې سبق ویلای کنه انجینری کړی دا دغه زموږ د انجینرانو نوم خره دغه زموږ د ډاکټرانو نوم خره د ترتیب ته وګور او بیا عجیب کار ته وګوره چې کله دا خوراک ویسي دنه دې سوړه کې کی نه دوی همیشه د خپل سوړه دي چې جوړي چې وبو ته دنه نه راځي دا دوی طریقه ده د دې میګو خاص خو بیا هم کله کله د وبدي شي په طرف باندې ورشي نو دغه ته چې دنه د وبو ورشي نو دوی هغه رزق چې دغه لون شي نو دوی بیا وګورو د شرطینو د کینه چې د میګو سوړه ته معلومه او وبو ورل کینه وته نو ته به دوی ویني دروځینه خو چې کله نور ولګي نو دا ټول بر رواني او غریزه خو بار تر وباسي او نور ته دې چې وچ شي دله دا عقل چا ور کړي کوم سکول کې سبق ویلې دا رب العالمین ستاسو رب ور کړي د ستاسو رب وته دا په دا خولې دا بلکې عجیب خبره الله اکبر د دوی مقبره ګوره ښه مقبره پاره کې دوی د خپل مړي خخې تاسو په یوزي کې دي سلوکا میګړي کنه یو درې سلور پکې مړ کو به وته ګوره لږ سات بعد دوی نه چیرته وړي د ویسي او سوړ ولا جوړ کی او الته واچي او به بل پاسه خاور را واچي دغه وړکه مخلوق بلکې دا هر څه پرې ده د خپل رب سره رابطه می ټول عجیب ده د الله سره رابطه د سليمان عليه السلام واقعیت معلومه خلق بشرالو باران نه کیږي چې استسقا وکړو باران بدل نه وړ وځي سړي چې سو سزي پورې لاړو واپس را روان شو خلکو ته واپس را روان شي ناغو ته ارجعوا فقد سقيتم بغيركم نور خلق لګي دواګانی کې تاسو لپاره وې دغه ټیم کې سليمان عليه السلام یو میګي وریدو چې دې الټه پروت ته د خپل لاسونو خپل چې تکړی دی الله ته یا الله موږ باران ورو د ګناونو د لاسو زموږ نه باران مو محروم و نو سليمان عليه السلام وی چې بس یې دا میګي ګور دومره عجیب مګنه د خپل رب سره رابطه ای نه دی خو زموږ نه مورره زموږ خو دې سره رابطه نه زموږ خو دې سره رابطه نه څنګه چې د رابطه ښه شادو تم کتلی شادو خو په ټول زناورو کې دې سره چې لکه سره وته ګوري بخاری کې یو حدیث راځي عمرو بن میمون وی او د جاهلیت په وخت کې ډیر شي شادوګان راځي شو زورلم نو دوی دوه کې نو ورې دي چې یو نر دی او بل ماده ده یعنی خزه او سړی مذکر مؤنث یو مې چې دوی د دوه کې نو ورې دي ګوره څه کوي دوی او د نورو د ټول جمع شو د ټوبونو چې وي دا چې ګوره څه چلوي زه ته ولاړ نو بیا دوی لکه شاته شو او کانی راوغس او غدوانه وي شو ځکه چې غوي زنا کړي و د دې شادو ته چا خولې دي هغه که څه د مفتیانو سره نه درسونه کوي کنه شیخ نه زده کړی دی دا رب العالمین خولې اس او دا ګورې داسې اشاره کوم ګورې دا ډېر وګړه موضوع ده اس تاسو کتلی اس څومره عجیب حیوان یو کس کتاب لیکلی ابو عبیده معمر بن المثنى او دا کتاب نوم دی کتاب الخیل اس او پاغي کې هغه روایت راوړی دی هغه د روایت نقل کوي راوي وی چې ما یو پیر د اس یو بچي ولیدو چې هغه به خپل مور باندې سورېدو نه د مور دی اخو شو نه دی بیا ورغی خو دغه پیر له دې سور شو چې څنګه به مور باندې سور شو نه د مور بین په ورغی چې خو زما مور ده د مور سره دا ماشي چلوک نو ما په خپل سترګو ولې چې د بهر تر وته دا غزینه او د دې دیوال سره ولاړ او ډېر خپه ولاړ او اذا سری دا شره کوز کړو حد درجه او خپل ذکری وچی چو او گزارې کو ویشلو ماتی کو او هغه گزار کو دا ذکر گزار کی دا زه خراب کړو نو ګور په مور باندې و ختمه دا دې چا خولو نن سبا ولعیاذ بالله بعض انسانان ګور دې زناور هم بدتر شي دي شو واقعیت بغیر راغلي د مور سره وی زنا کړی دا پلار وی د لور سره کړی دا خور رور وی اما کورځي کې په کشمیر کې خور رور واده کړي او مولوی سے بوله دغه تړلې دا نکاح وی چې دوی برازیل چې بوله تړمول دوی نو خدای زناور خدي
په دې هر څه کې که تاسو سوچ وکئ نو زه هم دقه وایم او تاسو هم دقه وایئ د خولې نه به ستاسو دقه یو آیت راوځي او هغه څه دی ذلکم الله ربکم دغه ستاسو هغه رب دی دا صرف د هغه طاقت دی نور هېڅوک دا نشي کولی داسې ما اشاره وکړه نو دا خپل سترګې به کوزې کړي او ستړی به شي دا ژبه به دې ودرېږي په دې قلم کې به د هغه صحیح ختمه شي او د دنیا چې څومره دریابونه یې که دا ټوله صحیح شي او د دې ونو نه پسې قلمونه جوړ کړم د خپل رب دا صفات به ختم نه کړي دا خاصې موږ یو اشاره وکړه او بیا به هغې له راشو وما قدر الله حق قدره د خلکو د الله داسې قدر نه یې کړی لکه څنګه چې پکار دی وفي انفسکم افلا تبصرون الله وایي خپل ځان ته وګورئ که نه لرې مه ګورئ تا کې د الله څومره غټې نښې پرتې دي په تا کې څومره غټې نښې دي بیا دا انسان الله سبحانه وتعالی ما پیدا کړی دی من ضعف کمزوری و بیا مې لوی طاقت ورکړی ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا وی بیا مې بوډا کو بیا مې کمزوری کو بیا مې محتاج کو یا الله ولې جواب یخلق ما یشاء وی زمانه څوک تپوس نشي کولی بس ما پیدا کو دا دومره اوچت مخلوق د انسان چې کم دی دا څومره عجیبه دی او اخري نتیجې سره وځي خاورې شي یوازې که دې کې تاسو سوچ وکړئ والله په الله ته قسم خورم خپل رب د عظمت په ستاسو په زړه کې ډېر زیات شي ته ځان ته څومره غټ وې او څومره غټ ارمانونه دي او څومره غټې خبرې ته کې تا نه به خاوره جوړېږي دې کې لږ سوچ وکړه ځان له چې یوازې کېناستې که نه اوس کېدای شي ستا سوچ ورته لاړ نه شي خو د شپې چې به کټ کې پرېوتې ځان ته به وګورې دې لاسونو ته داسې وګوره ته چې به غټې غټې خبرې کوو مزدوریانې پکې دې خپلو ته به دې وګورې دې بدن ته به دې وګورې او په شیشه کې ځان ته وګورې چې تا نه به آخر خاوره جوړېږي کل من علیها فان څه چې دی الله وایي د ځمکې به دې مخ باندې دا هر څه به ختمېږي دا ډېره اوږده موضوع ده او نور پکې زه مخکې نه ځم خو زه به په آخره کې یو څو اشعار تاسو ته ووایم په هغې باندې به دا بیان ختم کړو او دا اشعار ډېر قیمتي اشعار دي زه به په عربۍ کې وایم او ترجمه به یې کوم تفصیل یې نشي کولی خو صرف ځان سره یاد ساته شاعر وایي لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك وإذا الله سبحانه وتعالى دا هغه په دې مخلوقاتو کې دا هغه په قدرت باندې غټې غټې نښې دي او دا کمی چې پکې ته پیژنې دا پکې هغه ډېرې لږې دي دا کمی چې ته پیژنې دا ډېرې لږې دي ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عیناک شاعر وایي که دې خپل ځان ته وکتو نو په تا کې هم ډېر تعجب کې به لاړ شي دا کمې نښې چې به ته په خپل ځان کې وینې په خپل بدن کې به وینې خو په شرط د دې لو ترى عیناک که دا سترګې لږې کولاو کې او وګورې پکې والکون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك الله أكبر وإذا الله دا مخلوقات أو دا الدنيا دا دي أسرارنا أو دا دي نخونا دكا پرتدا وكو تفسير دي دا هاري خبري شروع نستړی بشي قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك دي طبيبنا تپوسوکا و اے طبيبا اے ډاکټره ته خو د نور خلکو علاجونه کې خو نن ته چا نه جوړه کلی ته پوښتنه ډاکټر جواب براشي ته به جواب ملو شي چې هغه یو الله دی هغه ډاکټر کولی به خپل علاج نشي کولی قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون طب من عافاك دا مریض نم ته پوښتنه چې روغ شو وروته بهر ته او ډاکټرانو وایي د علاج نه کیږي ته پوښتنه کوي علاج دلته چا وکړو یو الله علاج وکړه قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك دا کوم چې روغ سړی چې راولېږي مړ شي مرض پې نه شاعر وایي د ده نه هم تپوس کوی چا مړ کړي دي چې روغ ته خو روغ رمټ وې بدن دې په زور کې او ځوانۍ کې ته چا راواچولی جواب الله سبحانه وتعالى قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك د کوم انسان چې سترګې روغي د ده نه تپوس وکړه ته خو دې ځمکې ته کتو نو دې کندې ته چا ولېږولې دا خپله چا وښویوله
ستا خو سترګې روغې وي. الله بیا شاعر څه وایي؟ بل سائل الاعمى خطا بین الزحام بلا اصطدام من یقود خطاکا. بیا وایي د دې ړوند نه هم تپوس وکړه دا سترګې چې کار نه کوي وایي دا څوک تا دي چې په حفاظت کې ګرځئ را ګرځئ. هغه روغ سترګو ورګورې راولید او دی روغ روان دی. دا ټول د رب العالمین کارونه دي. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك. دا ماشوم چې د مور په خېټه کې دی د ده نه تپوس وکړي څوک یې نه ساتي. من ذا الذي يرعاك وتا څوک ساتي؟ جواب یو رب العالمین. قل للوليد بكى واجهش بالبكاء لدى الولاده من ذا الذي ابكاك. کله چې ماشوم د مور د خېټې نه راوځي اولنی کار څه کوي؟ څنګه وایي په جړه کېږي وایي د دې ماشوم نه تپوس وکړي چا په جړه کړې په دغه ټینګه طاقت تعالی چا درکو د جړه. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. وی کله چې تمار ویني او هغه د زهر راولي بهر ته په دې خپل خوله باندې تپوس وکړي ته دې زهرونه چا ډک کړی؟ واسأله دا تپوس وکړه واسأله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملو فاك. وی دا تپوس ته وکړه شاعر وی دا تپوس ته سره وکړه ای ماره دا ته په دې خوله کې ستا دومره زهر دي چې بل چا له ټک ورکړي هغه مړ کېږي نه ته چا ژوندی ساتلی؟ دا تپوس هم وی د دې مار نه وکړه. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. او د دې ګبین د دې مچون هم تپوس وکړي چې دا ګبین څنګه راوځي تاسو نه او بیا وی د دې ګبین نه تپوس وکړي چې ته چا پاک کړی او چا دې سي خوب کړی. بیا مخکې سوی بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث من الذي صفاك. د دې پيو نه تپوس وکړي ته چې سکي وای د غشانو او د ویني د منځ نه ته چا پاک راويسته. د دې پيو نه تپوس وکړي قل للهوى تحسه الايدي ويخفى عن عيون الناس من اخفاك. د دې هوا نه تپوس وکړي په دې لاسونو باندې خو لګي کنه. شاعر وای په دې لاسونو باندې د هوا خو لګي د هوا ته وای ته چا د خلکو نه پټه ساتلې ښکاري خو نه کنه موږ ته هوا خو موږ ته احساس کی تپوس وکړه. قل للنبات يجف بعد تعهد ورعايه من بالجفاف رماك. د دې بوټي او د دې ورې نه تپوس وکړه چې څه وخت پورې خدای ډېر ښکلي تازه چا وچ کړو چا خراب کړو چا ختم کړو. بیا وی وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك. او په صحرا کې او په غرونو کې او په شړو کې الته وي ته بوټي ښکاري شي. شاعر وي د دې بوټي نه تپوس وکړي دلته دې څوک ساتي؟ الته هغه بوټي ختميږي کوم انسان چې ساتي او دلته دې بوټي دی چې انسان په خوا کې نشي خو تپوس وکړي څوک دې ساتي. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك. دې سپومې نه مو چې تپوس وکړي څوک تا دې سي ګرځي او پتا کې درنا چولې ده چې ته دې ټول دنیا نه رڼا ورکې. قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاك. وی په دې میوه کې چې کومه میوه تروي د دنه وي تپوس وکړه چې په دې دومره میوه کې تا کې د تریواله چا پیدا کړي تنوري خوږی دې پتا کې تریواله کوم ځای راغلی. وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من الذي أرساك. دې غرون نم تپوس وکړه د دې اسمانونو سره چې لګي تپوس وکړه چا دې سي ودرولې. وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسله من بالماء شق صفاك. او چې کله د ګټې نه اوبه راوځي د ګټې نه تپوس وکړه تا نه چا اوبه راوویستې د ګټې نه اوبه راوځي تپوس وکړه وچاره ويستي دوبا دي ګټي ته. واذا رايت النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي اجراك. تپاکي خوږي وبچ دي رواني چینا وبا نهر خوږي وب تپوس کو چاته سو دي روان کړي. واذا رايت الليل يغشى داجيا فاساله من يا ليل حاك دجاك. تشپچ دي سراج درس تور کی تپوس کو تاسو چاره وستي دي سي او څه دا باندې هر ساتور او په اخر کې او د شاعر دی خبرې ته غوږ کېده. دا د شاعر اخرنی خبره هغه غوږ ته کېده. یا ایها الانسان مهلا انسان لک صبر وکړه زما دې خبرې ته غوږ کېده. ما الذي بالله جل جلاله اغراك. سشي ترې دومره غټ الله نه دوکه کړی کوم شي ترې دومره غټ الله نه اړولې پس شي کې ته مشغول شوی چې د الله د نه ير شوی دی. لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالى په قران کې وایي
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. اے انسانانو، اے انسان سیشی ته دوکه کړي، سیشی ته خپل رب نه اړولې. په دا خبره سمره خوګو کړه بربک الکریم. ستا خو ډېر کریم رب دې ته چرته تلې، ولې ته خپل رب ته نه واپس کېږي؟ زما ټول ته د نصیحت دی، خپل رب ته واپس شي، یو نوې ژوند شروع کړي، دغه قدر او تعظیم کوي چې سید ته ویلي دی هغه هغه باندې عمل کوي، چې رسنه من کړی دغه نه ځان من کوي، د نن یو نوې ژوند شروع کړي، نن به ان شاء الله نوې ژوند شروع کوي کنه. ټول دا لوز دی. کم کسان چې ګيري نه پریدي یا ګيري خري دوته زه مکه خپل رب تعظیم دی پزړه کې د نه پریدي. سیسی دوکه کړی ته ته دومره عظیم رب نه ته سیسی اړولې. کم کسان چې بزام بزیره پرتګ راکړي دوته زه یم سیسی دوکه کړی. کم انسان چې منځونه نه کوي دته هم ته سیسی دوکه کړی. کم انسان چې درسونه نه ته سیسی دوکه کړی. کم چې حرام خوري سیسی دوکه کړی. نن یو نوې ژوند شروع کړي.